بسم الله الرحمن الرحيم. انواع د ادغام د حیثیت د کمال او د نقصان نه، یعنی ادغام کامل او ادغام ناقص. تیر درس کې مونږ اقسام د ادغام ویلو، خو هغه په اعتبار د چا سره؟ د ادا سره. یو مع الغنه، دویم بلا غنه. او نن اقسام د ادغام ذکر کوو د حیثیت د کمال او د نقصان، یعنی کامل ادغام او ناقص ادغام. ادغام کامل دی ته ویل کیږي چې مدغم حرف چې دی دام په تلفظ کې ختم شي او صفت د دې حرف چې دی هغه هم ختم شي. عربی کې تعریف دی ذهاب و ذات الحرف و صفته معا، یعنی حرف هم ختمیدل په تلفظ کې او صفت د حرف چې کم دی هغه هم ختمیږي. نو دا ادغام کامل چې کیږي دا په څلورو حروفو کې، یو لام، بل را، بل نون او بل میم. لکه مثالونه الن، دلته نون مدغم شوی دی فلام کې، نو دا ادغام کامل دی. نو حرف هم ختم شوی دی، د حرف چې کم صفت دی چې غنه هغه هم ختم شوی ده. یا من رسول، دلته نون حرف مدغم دی په را کې او دا ادغام کامل دی. نونم ختم شوی دی، د نون چې کم صفت دی هغه هم ختم شوی دی. یا من نعمت الله، من نعمت الله دلتم ادغام کامل دی. خو ډیرو ورونو ته دا اشکال لازم چې دلته خو غنه شته. هغه غنه په دې وجه باندې دا چې دا اولنې نون په دې دویم نون کې مدغم شوی دی، هغه نون مشدده دی، د هغې په وجه باندې غنه کیږي. د اولنې حرف چې کم یو دی من، دغه حرف هم په تلفظ کې ختم شوی دی، د دې چې کم صفت دی هغه هم ختم شوی دی. یا مما لله، ګوره مما دا نون مرسته په میم کې مدغم شوی دی، اگر چې ادغام مال غنه فکی کیږي، خو اوس کامل ادغام دی که ناقص ادغام دی؟ د جمهور رای دا ده چې دلته ادغام کامل کیږي، ځکه نون په میم کې چې مدغم شوی د نون هم ختم شوی دی، د نون چې کم صفت دی هغه هم ختم شوی دی. او که ما او تا ته دا غنه ښکاره کیږي په دې وجه چې الته میم مشدده دی، په هغې وجه باندې غنه کیږي. او ادغام ناقص دی ته ویل کیږي چې حرف ختم شي خو صفت د هغې حرف چې دی هغه باقی پاتې شي. او دا ادغام ناقص چې دی دا په دو حروفو کې کیږي، یو په یا کې او بل په واو کې. لکه من یؤمنو، ورا من یؤمنو دلته اوس نون چې دی دا په تلفظ کې نه ویلی کیږي، خو د نون چې کم صفت دی غنه هغه ادا کیږي. یا من واق، من واق نون ختم شو، د نون چې کم صفت دی هغه باقی پاتې کیږي، نو په دې کې ادغام ناقص کیږي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.